سلام ورسېدې صحیح دي کېنه جي کېنه څنګه دې راپېښه وکړه لاره ښه ها نو ما وایي چې د خالي خاله پکې چکر ولګوم خلي وکړو دا خبره مې کوله ما وی دې چرګانو خوراړول نه چې مې یې خراب کړو دې کار وکړم هغه نوکر لګم چې یو دوه درې کیلو غوښه راوړي چې ښه دقت ومو ما مړه دا تشي ورکړو پټه څه خبره دې بالکل صحیح کړله خان جی ها یو ګرم نه وخت تیر کو او بالکل دا خبره صحیح ده لاګ راوړي تیر کو نو دې به نه خوشاله شي زه صحیح دا غلط اواز کوم چې ګوره چې څنګه دې زما دا کار سړی نه مې نه چپوزیا نه چپوزیا څه مات کړو یا لکه څه مات کړو ورشه لکه آی نه چپوزیا راولا خان جی زه پکې دا واسو مټان کوم تاسو کې نه غب شپ لګوي صحیح ده ورشه بیا رضا غالب بچی راولې نو بچی به راوړي ها ورشه دا صحیح وا نه چپوزیا څنګه کیسه پړلیا بار ته راوځل لګو دې سر خولې نه ماته مکه لکه هغه چې کته یو شی نه راوړي باسا څنګه ورشي کېږي دې دا چې کار وکړه چې دا چې دنه نه پیسې وراوي که خو خرابلا خانه منګره مې راغلې باور خانه غنوسه زرلاچا خدي او پچا چې خو خبره څنګه راوړي اتوره استاد دې چرګان چوکي جادوګر دی هغه ته په ځواني مولوي بدري لګېږي صحیح ده یو څه شي مو دې سار دردن نظر شه وسره مرګه سفرلې مې راوځي دې مې منونه ولا چې څنګه وګلا شبره تر ډکا هغه دې په پوند کې ده هغه دې په پوند کې ده لا و خان دې نو پولیس سره دې چې پر خان نه لري Nope. نو نه پکې چې اواز یې خاص پکې نه مړه اوس یې ومنه بس کا کېده دې مې دا بس کا زورت څه دا مخې نه سر پړې دا خو لکه ته اوس پورې لاندې کړې حاجی بازار زما وخره جامع بندر تمام دې بازار کې سیسیش کی او هم چې زه خبرې ته یاد کړم چې خدای جامع بازار بیا زما به دې نه میرم نه پیسې راځي زرجا حضر الله ولا شاور جابوزه نو وخت یې ولېکو مې تر څو په دې وخت راوړم چې خطي کا پکې وو څنګه انا والله چې په دې سپین څنګه شاګرد مې خورلې درې ورځې په سره خلک یې ورنه شو دا ما دا دغه د چنه چرګان نه وتی دي په ماشينانو جوړای او بل خبر دا دا سړي مې یې سره دا وسنی ځوانان چې دا بیغیرت دي چې ټول بیغیرت ته زما دې چې په دې نه کوي په لښو سوازونو خو هغه راوځي د کمرې نه دقه خدای خبرداری شي تناسي د خلکو نوکران ساتل ما بلا ساتل یو خبره ته کومه خالجي نوکر دې راځه سره دی نو سبا زمانه کې نوکران څه نه لري نو ځانو ورته غليو دې وطن چې کبیر خبرې لاس ورنو ترى بدري خطو طول واز قنا دابو اسمتها ولا الميارة تذكر تشبه وصلوا مش مرة صوت من جاي ترى السلام عليكم كلوانا
راوي زمان تاسو ته کوم څه وعلیکم السلام خی برابرې زه یم چې څرمن مو سره پکې میکس کړی او دی وویل د پاکستان د مشرانو نه خو موږ داسې راغلي یو ټولې خرڅې خرڅېږي واورې خدا خیر تعالی خو ښکلې غوښه درکوم ورځه چې د اواز کوو اواز هم دا د پاکستان د مشرانو نه خو داسې تنګ راغلی یم د کوزې نه راغلی یم سخت قرض دی شوم والله چې په ایمان دې یم چې په کور کې د اورې ستا څونه غوښه پکار ده یو بس سره چمان نه لګه د 500 یورو زه اوس سره غوښه تاله څنګه درکړم زه خیر به یو وخت وشي باید چې کله په پاو کې یو امه دا وایي دا نه نه پرېږده که دا ماشومان بزه خانجي پولیسونه لاټ شوې جامې بدلولې ها ځکه لاړ شوم کږي لرګي او خدای مې در خلاص کړه څه ورسې دا په طرف خراب نه چلو ها ورسې دا غوښه وترس خوا پیالې خو سره وې سره راځم بس پیالې وېسا وترس خوا یې مرچکې ورته خپل ولا ته خور راغلی نه یې مې در خلاص کړه دا خپل دې راګه خو دې را باندې سره د پیالې چې نه سره دې خانجي ها دا دا سیدا چې کلام کړل دا د پلیټونو خالي کړی دي دا پاتې شو شو دې شو نو ونه زه به ساده مسله اها خبرې ډېرې مه کوه او سبا بیا تنخوا منخوا غیصت در سره مه کړه تنخواه ته ما نور کله کله راکړه چې اوس پر راکړه په ډوډۍ مې ساتې اوس پکې رخصت کم نو وې مې خلاص کړه یاره کا دې لوګر ته आवाज کا چې دا غوښه په خپل باندې پخاو لکه مدد په سره مو کو او خوشاله بشي لکه څخه پوزیا بچا پوزیا وسر خړلې دا غوښه تر اوسه باندې دا غوښه راوړه نه مې دې خلاص کا اخلاص دې لري یې راوړه یاره کا نوې وا جوړه غوښه راوړې خو راوړه کنه زرګه تو غواړې چې څر مې نه چالي غوښه راوړه یعنی د پټي ستاره دا د مې په توري په سینار شه هم یې نه باندې ها دا څه دي دا خو ما دې هیڅ بدنه کوو دا خو واځي دا خو ټولې چمبړې دي واځي دي او خو دې خطر ده خو خداش کړي ورسره ځان یې خورا ورسره نه مخې یا خلک دې جوړې ته وګورئ بدناموي مشکلات او خلکو سره دوکې کوي او دا چې په خلکو کوي ته وګورئ دا دوکې مو کې خلکو سره السلام علیکم علیکم السلام خیر دی خیر دی کینې دي څنګه دې راپې هوکا زه په دې لاره باندې پرېږدم ها ما چې تماشا پکې وکړو خدي وکړو خیر خیر دا څه دی مالا خدي خیر خیر ګلزار څنګه دی او توردا استاد څنګه دی ټول خبره په سر ځه پوښي کوو زه شکر کوم نو دکتور دا کې څه ده No, deja de,